دنیا کې ګاونډي هیوادونه یو بل ته د هندوانو ټرکونه لیږي، غټې غټې هندواڼې لیږي، مګر پاکستان ریاست ګاونډي چې زموږ او ستاسې دی موږ ته د بمونو ټرک را لېږلی او د دې هندواڼې هومره غټ غټ بمونه یې راته را لېږلي. په دې سره په تفصیل خبره کوم افغانانو. دوه ورځې مخکې په خوست ولایت کې چې یو لاره یو ټرک د پاکستان نه راغلی او د افغانستان د اوسني نظام د طرف نه یا د ګمرک د خوا نه نیول شوی دی او تالاشي شوی چې دی، په هغې کې دغه بمي چاودونکي مواد دي او د دې بمي چاودونکي موادو نه غټ غټ بمونه په افغانستان کې جوړېدل او دا به چېرته خلاصېدل؟ دا به زموږ په جوماتونو کې، زموږ په مدرسو کې، زموږ په ښارونو کې او سیه مهربانه زموږ افغانان بېګناه افغانان به شهیدان کېده. او دا اوسنۍ خبره نه ده، 45 کالو نه دغه شان پاکستان موږ ته بمونه رالیږي، زموږ وطن ورانوي، زموږ مدرسې، زموږ جوماتونه، زموږ ښارونه، زموږ شفاخانې ورانوي. او بل طرف ته تاسې وګورئ چې خواجه اسف او شانه بشانه والا دا چغې وایي چې د افغانستان اوسنی نظام اسلامي امارات چې دی طالبان ولې د انډیا سره تعلق ساتي. اول تاسې څوک هستئ چې موږ ته وایئ چې موږ چا سره تعلق ساتو او نه ساتو؟ دا تاسې پاک چین دوستي نه کوئ، دا تاسې روسانو ته ښځې ګډې نه کړي، دا تاسې امریکایانو ته ښځې ګډې نه کړي، هوټلې مو ته خالي نه کړي چې د افغانستان نه بېرته تلل په چینیانو باندې د چینیانو سره رشتهدارانې ونه کړي چې زه د افغانستان د اسلامي اماراتو په ځای وانه یم. قسم په خدای چې دا مودي نه دی دلته کابل ته راولم او هلته یو جناه شفاخانه ده په دې کابل کې او د شفاخانې د پاسه یې ودروم او د انډیا بیرغ ورته په لاس کې ورکوم. انډیا ما سره څه وضعیت یې کړی؟ انډیا خو هېڅکله ما ته بم نه دی رالیږلی، که د خیر کار یې نه دی کړی، شر خو یې راته نه دی رارسولی. حالانکې د خیر کارونه په افغانستان کې ډېر کړي، ډېر کومکونه یې کړي. زموږ هر یو نظام چې راغلی انډیا ورته سیه مهربانه لاس ورکړی، سیه مهربانه او د هغې د راوچتولو کوشش کړی. مګر پاکستان بل رقم کار کړی. هر نظام چې زموږ راغلی که هغه د هر نوم د حساب راغلی، پاکستان یې د راپرځولو کوشش کړی او دغه شانې بمونه او دغه یې موږ ته رالیږلي. او دلته شانه بشانه والا سیه مهربانه موږ ته راشي وایي ته پاکستان ته سره څه کړي؟ پاکستان ما سره دغه کوي چې دغه اوس دا بمونه یې راته رالیږلي، په دې ټرک یې راته رالیږلي او دا بیا څه کول؟ دا بیا زموږ بېګناه افغانان وروڼه شهیدان کول. نو ته ماته وایې چې زه انډیا سره ولې دښمني وکړم؟ زه خپل آزاد یم، زه حق لرم چې د هر چا سره که انډیا وي، که امریکا وي، که بل هېواد اسلامي او که غیر اسلامي، زه حق لرم چې د سره دوستي وکړم. تاسې څوک هستئ چې موږ ته د دوستۍ لاره ښیوئ؟ افغانان وروڼو تاسې وکاته چې په 2 ورځې مخکې په میرالي کې په وزیرستان کې په ډرون د لارې 4 ماشومان شهیدان شو دی او فامیل مور یې سره شهیده شوه. تاسې وکتل چې د پاکستان په میډیا کې هېڅ خبر رانغی، یو نیم میډیا کې خبر راغی او دوی ویلي چې په وزیرستان کې په یو کور باندې بم پکې چاودلی او دومره خلک پکې هلاک شوي دي، ماشومانو ته یې زموږ هلاک ویلي. او تاسې نن وګورئ چې په بلوچستان کې په یو بس باندې سیه مهربانه یا بمي چاودنه شوې، هر څه شوی، کېدای شي دوی خپله ایشتلی پاکستان ځکه دا خو همیشه دا کار کوي. آرمو پبلیک سکول کې څنګه خپل ماشومان شهیدان کړه، دنیا ته وایي چې دا دهشتګردو دا کار کړی. نو سیه مهربانه په هغې کې بېګناه ماشومان شهیدان شوي. موږ په څنګه چې په میرالي باندې خفه یو، وزیرستان داسې په دې هم خفه یو. خو تاسې وګورئ چې د پاکستان ټوله میډیا په 1 ساعت کې دننه خبرې نشر کړو چې دا انډیا کړی دی او سیه مهربانه دا کسان شهیدان شوي. مګر پرون په میرالي په وزیرستان کې چې ماشومان د په ډرون باندې همدغه پاکستاني ریاست شهیدان کړه، سیه مهربانه هغې ته یې هلاک ویل او په میډیا کې دومره رانه وسته. نو خبره دلته دا ده چې لږ د عقل او د شعور نه کار والی. موږ په هغې باندې هم خفه یو، په دې باندې هم خفه یو. خو خبره دا ده چې د پاکستان منافقت ته وګوره، د پاکستان رذالت ته وګوره چې اوس بیا توجه بل طرف ته اړئ. دغه ماشومانو ته دغه بس یا دغه بم خپله ایښی دی او که دا انډیا کړی، که هر چا دا کار کړی، موږ پرې نالت یو. خو دا کار هېڅکله هغې نه دی کړی او نه بلوچان چې هلته جنګ کوي، یعنې داسې کار کوي. تاسې به مخکې ریلګاډي نیولې چې څومره کسان یې نیولي ټول یې ژوندي پرېښود، هغه پوجیان یې سیه مهربانه د پاکستان بوتلو. نو خبره دا ده افغانان ورونو چې هوښیار اوسئ. پاکستان صحیح رشته ته د افغانستان تباهي او بربادي غواړي. موږ سره هېڅوک هم داسې ظلم نه کوي او داسې نه زموږ د وطن دښمن نه دی لکه څنګه چې پاکستان یې ریاست دی. نو ځانونه هوښیار کوئ، خپل پېښ په خپله مضبوطي کوئ، د دې خلکو ته چانس مه ورکوئ چې زموږ او ستاسې په منځ کې خبرې وکړي. دا زموږ نظام دی، ښه او بد پکې شته دی، هغه باندې موږ خپله خبرې کوو، خو د دې پاکستان په خولې باندې به د خپل نظام نه دښمنان کېږو. صحیح ده.